په فیسبوک باندې نه تلو، ډېرو ملګرو موږ ته ګیلې او شکایتونه هم رالېږلي دي، خو زه هغوی ته خوشخبري وروم چې دې وخت کې زموږ پروګرام په فیسبوک باندې انیر دی او دوی کولی شي چې موږ ته په فیسبوک باندې خپل میسج راولیږي او زموږ پروګرام لایک کړي. دې علاوه د میسج په ذریعه باندې کې خپل میسج اپشن ته ولاړ شي، هلته به کې آر ولیکي، بیا به لږ سپیس ورکړي، یعنې فاصله به ورکړي، بیا به خپل نوم خپل د ذهن بیا به لږه فاصله ورکړي، خپل پیغام به موږ ته راولیږي په 8583 باندې، یعنې 15 او 3 باندې موږ خپل پیغام راولیږي. نو دغه هغه ذریعې وي. جی هغه نه اول لومړی سوال دا کوم چې د ده کومه دا معذورتیا ده دا دته کله نه راپېښه ده؟ دا خو زه مشوم وم، ښه جي، تقریبا یو کال وم زما تبه شوي وه، ښه جي، او تبې کې بیا ما ته انجکشن لګولی، هغه د وجې ما ته معذورتیا شوې ده. ښه جي، ټیک شو. عرفان علي صاحب، چونکې تاسو د معذورتیا باره کې هم خبره وکړه، نو څنګه تاسو د داسې علاقې سره تعلق ساتئ چې هغه لرې پرته علاقه ده، نو د خپل تعلیمي سفر باره کې به لږ مو سره شریک کړئ چې دا سفر مو څنګه ترسره کړو؟ یقینا چې زه کومې علاقې سره تعلق ساتم، هغه علاقه ډېره زیاته جنګونو مخامخ شوي وه، یو ټایم کې ډېر زیات بدحالي وه، او حتی چې د تعلیم چې کوم پرېښو دی هغه اوس آلموسټ لږ ښه شو. هغه ټایم کې خو تعلیم بالکل داسې خاص دا مطلب خاص اهمیت چا نه ورکولو، خو ما خپله تعلیم سره ډېر زیات شوق و. ما به چې کله کسان لیدل چې سکول ته به تللی، نو ما به د زړه کې خواهش پیدا شو کاش زه ښه سکول ته تللی شوی. خو یقینا دا ډېر ټف ټایم و چې مطلب ما دپاره چې کله زه سکول ته نه شوم تللی، ویلې چې موږ علاقه چې کوم هغه نه سکول ډېر لرې و، کوم پرایمري سکول و هغه مونه تقریبا 1 کیلومیټر باندې و، او مخکې روډ راتلو که نه، لکه روډ به ته کراس کولو، خو بیا نه بعد به ته بیا سکول ته تللی شوې. صحیح دی. خو ما کور ولږه ډرېدو چې دا کس که زه سکول ته لاړ شي نو دا به ګاډي ووهي، د دې د وجې زه سکول ته نه پرېنولو. صحیح دی. نو بس زه به سکول ته شوق سره مطلب ډېر زیات لرل، د سکول شوق مې ډېر زیات لرل، خو مطلب ټایم کې به زه نه شوم تللی. بیا ما دا کوشش وکړو چې زه ما خونې ولا کنوینس کړو زه سکول ته به تللی شوم. نو زه به تقریبا هره ورځ به ما 1 غنټه مزل یو سایډ او بل سایډ 1 غنټه مطلب 1 کیلومیټر مزل کولو، او زه به سکول ته تلم. سکول ته تګ ډېر مشکل و ما دپاره، هغه کې یو ستونزه دا وه چې سکول چې کوم هغه ډېر ټاپ باندې و، نو زه به هغې ته تلم نو ډېر مشکل و څه به تلم. دېسې پورې ما مطلب 4 کلاسه پورې دیجې کې سبق ویله، او کله زه 4 کلاس نه زه 5 کلاس ته شوم، نو بیا دیجې کې دا نور سبق نه و، او نو بیا های سکول لپاره بیا هغه موږ کوم کور دی هغه نه تقریبا 2 کیلومیټر لرې دی، 2 کیلومیټر لرې دی. نو هغه ته به زه تلم، او کله به پیدل تلم او کله به ګاډو کې تلم، او نو میټریکه پورې سبق هغه ځای کې مو ویله، او دې کې ډېر زیات مشکلات هم ورته پېښېدو چې کله به باران و کله به موسم ګرمي وه. بالکل په خوله باندې جی ریحانه ګل دا عرفان علي ور چې کومه خبره کوي دا خو ویل داسې لږ شان اسان ښکاري، او چې کله موږ واورو نو بیا موږ وایو دا به داسې اسان سفر خو یقینا چې دا هغه خلکو ته پته لګي چې کم خلک دغه سفر نه تېر شوي وي او په هغوی باندې څه تېرېږي. عرفان ورو دغه وخت کې چې کوم سکول کې هلکانو تاسو سره یو استادان د هغوی رویه څنګه وه؟ سکول کې چې کوم هلکانو او استادانو، الحمدلله زه د ټولو ټیچرانو او د کوم زما فرینډ دي ټولو شکریا ادا کوم چې هغوی ما سره ډېر زیات هیلپ کړی دی، سپیشلي داسې ملګري چې هغوی به ما سره په لاره تلو ما سره به بیک کړلو، او د ټیچران چې کوم هغوی زه هر لیول باندې سپورټ کړی یم، سکول لیوله پورې او خو پورې ډېر زه شکرګزار یم او ډېر ښه رویه ما سره اختیار کړې. ټیک دی جی بالکل. قدرمنو لیدونکو غږ دی د پښتونخوا ریډیو 2.2 خبر نه نیخ په نیغه تاسو پروګرام اورئ مشالونه، زه یم ستاسو قربانه ریحانه ګل، او ما سره پروګرام کې ملګری قربه دی احسان الله داودزی. جی جناب موږ سره پروګرام کې ګډون لري جناب عرفان علي صاحب چې د یو بک لري چې هغه ډېر مشکلاتو سره مخ وه یا پکې سهولیات ډېر کم خو بیا هم هغې خپل همت نه دی بایللی. جی بالکل. عرفان صاحب دا راته ووایي چې چونکې اوس مخکې به دا ایجنسیز وو، اوس زمشي کم دا ضلعې چې دي نو یعنې څه فرق پکې تاسو محسوسوئ چونکې هغه ټایم کې تاسو چې سهولیات نه دي نو اوس پکې څه لږ ډېر فیسلیټیز یا لږه ډېره آګاهي په خلکو کې څه تبدیلي یا په هغې ماحول کې څه تبدیلي تاسو محسوسوئ؟
جی بالکل مخکې داسې و چې موږ کوم حالات وو هغه ټایم کې روډونه بند وو د پېښور سره موږ کوم روډ و دا به منقطع و جی امد رب چې کوم ډېر مشکل یې څه کېدو اوس جی الحمدلله هغه ځای کې امن راغلی دی جی دا کوم مشکلات او د ستونزې دا اوس اسانه شي دي جی ایزیلی مطلب مو پېښور ته تللی شو پېښور نه مطلب نور پاکستان کوم سیټیز دی هغه ته مو ایزیلی تللی شو صحیح دی نو مخکې دا ستونزې وې چې مخکې به مو ډېر مشکل سره تلو ټیک دی جی صحیح. او تاسو د تعلیمي سفر خبرو ټکه پورې خو تاسو خبرو کا جی جی اغه نه پس بیا تاسو نور تعلیم کم څنګه طریقه باندې جاری ساتلو کم ځای نه مو هغه نه بعد چې کوم میټریک مو کله پاس کو نیمه د خوښې شو زه خپل علاقې نه وځم بهر افغانستان نورو شهرونو کې زه سبق وایم خاجي صحیح. نو هغه د لپاره مو کور له سره خبره وکړه زه څوم پېښور کې اډمیشن خلم اف اس سی حکومت صحیح دی نو هغه مو سره ایمو والد صاحب حکومت اګری شو هغه مو ویل چې بالکل ته کوم ځکه سبق وای ته ته تابعداري او ته باندې مو سبق هغه ځکه وایو صحیح دی او زه بیا راغلم پېښور کې آی سی ایم اس کالج کې اډمیشن وکړو جی. اف اس سی مو آی سی ایم اس کالج نه وکړه ماشاءالله او چې کله اف اس سی مو وکړه هغه نه بعد مو دا خپل خواهش و زه اوس کې یونیورسيټي کې اډمیشن وکړم خاجي او بیا مو یونیورسيټي کې اډمیشن اسلامي کالج یونیورسيټي نو مطلب هغه ځکه اډمیشن وکړو خاجي هغه دینه مو بي اس سافټویر انجینیرینګ وکړو دا اوس ریسنټلی 2019 کې زه فارغ شو خاجي ماشاءالله صحیح دی جی صحیح. نو عرفان صاحب تاسو چې د دومره ګران سفر تر سره کو چې تاسو خبرو کو چې تاسو والد صاحب تاسو سپورټ کوي دا ډېر د ویاړ خبره ده ډېر د فخر خبره ده نو اوس دا وایي چې تاسو چې کوم اکیډمي چلوي یا چې تاسو کوم سبجیکټ چوز کړی دی سافټویر انجینیرینګ دا تاسو خپل خواهش او تاسو پکې څه دلچسپي واک د چا په مشوره باندې دا مضمون تاسو خپل کړی دی دا څه یو زبو د اوله نه مطلب مو د سره ډیر زیات شوق او کمپیوټر سره کمپیوټر سره جی مو د مطلب کلی وطن کې چې موبایل خراب شو هغه مو تر وړل چې موبایل لګ سره ټیکه خاجي نو مو بغن وړي انجینیر دی ټول داسې وطن وي یعنی مطلب چې کلی وطن له خلکو چې چاته موبایل کې څه مسله راغله به مو تر وړل نه سو نه زور باندې پیدام دا غزنه مخکې مغنه راسي مو شوق سره او فرست ټایم مطلب موبایل مطلب ټیک اورو زه کمپیوټر دراغو نو دی وجه نه مخبل د کوم سافټویر انجینیرینګ فیلډ د مخبل چای سره چوز کړو صحیح او زه اوس کې ډیر زیات خوشاله یم صحیح دی جی صحیح دی جی سمرګر مو یاد کړو ریحانه ګل د فیسبوک د غاړې دا وینو شامل غواړم اسماعیل زیب مو یاد کړو اجمل ډور یاد کړو دین علاوه همایون مو یادای او نذیر احمد وایي چې سلوټ ټو آل او پروګرام ستاینه کړی دا ډیر باندې شکریا دې سره زما د تاسو چې ریحانه ګل کومه پښتنه وکړه چې دا تاسو بخو خره زه دا پښتنه کول غواړم چې دا سافټویر انجینیرینګ دی دا زمونږ خاص کر د جسمانی چې کوم معذورتیا سره مخرونه خويندري هغه د لپاره دی فیلډ کې تاسو څه غړي سم مستقبل غړي ځکه چې دا زموږ پروګرام مقصد دا دی چې موږ یو داسې پیغام ورکو روغتیا ته چې هغه راشي هم دغه میدانونو ته سافټویر انجینیرینګ کوم فیلډ دی د کی خطو سستر یوړو نو د کی د انسان لپاره ډیر مطلب اخو د خپل کو ضرورت نشته یعنی مطلب انسان خو یو چیر یو ټیبل یو تناسي نه خپل صحیح یو ځکه مطلب کور کې هغه خپل دی پناسته ورکول شي پناسته کول شي جی جی نو د سیم کسان څنګه جسمانی تور باندې معذور دي صحیح دی جی هغه ته نورو کولونو کې ډیفیکلټیز وي فور ایگزامپل لکه مووینګ کې هغه ته مسله وي جی جی هغه ته په کور د دې فیلډ طرف ته دروشي چې دا فیلډ کوم دی یو دوی د لپاره سوټیبل دی دویمه خبره ده چې دنیا څخه کوم لیول باندې روانه ده ټیکنالوژي جی جی بالکل او نو دې ډیر زیات بالکل جی مطلب فیوچر کې ډیر زیات سکوپ راتلونکي دی خاص کر هغه کسان چې هغه جسمانی تور باندې مزور دي نه غوډي فیلډ ته راشي صحیح دی ډیر زیات سوټیبل دی ټیک دی جی بالکل جی بالکل قدرمنو لیدونکو تاسو هم خپل غږ موږ سره شریکولی شئ نیف پنیغه زموږ د سټوډیوز شمیره ځان سره نوٹ کړئ زموږ د سټوډیو شمیره ده 0991210999 تاسو زموږ مېلمنه څه تاسو پوښتنه کول غواړئ څه تجویز ورکول غواړئ نو بالکل تاسو راتلی شئ عرفان صاحب دا راته وایي چې یو کالر دی بلون جی جی بالکل السلام علیکم هلو سو خبر کوي جی وعلیکم السلام څنګه چلې سر جی خیر دی جوړه صحیح خاصو خبر کوي جی د کم ځای نه زه خو ضرور خبرې کوم د باغوانانو بازار نه ظهور سے پخیر علی هر کله ته وی پروګرام کې وایي جی تاسو سلام او تاسو دا کمل مرا او ته سلام خجی وعلیکم السلام و
سرجي زک کم معذور تعلیم مو کی کنه نو زه خپل هم د معذور ما کنه ما په دوه خو ځاله ما خجي جی نو ګور صحیح کم هغه تعلیم مو کی کنه هغه الله نو کوي ورکی څه شي زدار لکه اوس دا تاسو چې کم ملمر هغه لري کنه بالکل جی بالکل نو زه د تعلیم مو کو چې دا کوم معذور دي تعلیمونه نه کړی یا بل څه دغه نو حکومت دا راځي چې تنخواه ملاويږي خجي حکومت نو کور سره بل څه دغه چې زه خپل معذور ما د قرآن حافظ ما کنه خجي ماشاءالله نو زه چې کوم ځای کې کاغذونه جمع کړم نو ما ته وایي چې ته پلان کې تراشه نو ما هغه ویلچیر راکنه ویلچیر سره کومه نورم دغه شو صحیح دی جی محتاج چې ته موږ په ورغانو ته دې کې وای راوي صحیح دی صحیح دی ما ویل چې تاسو چې د دې ادارې سره چې تلاش نو کینو یا مال نمبر راکې یا زما د आवाज الته بالکل جی تاسو आवाज نه خپنی غمور سي دو دین له پروګرام متعلق څه ویل غواړي پروګرام څنګه دی پروګرام کو ډیر سره باندې او بل زوري ملمت ډیر سلام یم خجي مننه شکریا ډیر مننه یو جهان مننه شکریا جی دا زهور د دغه د غوانانو نه بازان او دی چې زم په ډول خو باندې د سیبل مخو چې کوم دینو ما قرآن حفظ کړی دی او بل حکومت نه ګیلو کنه ګیله خو بالکل نه خپنی غوړو رسیدا دله رهانه ګل موږ سمر ګل نور یاد کړو دا موږ ما طرف ته راځو اکرام الله موږ یاد کړو نام الله اشواق سے یاد کړو دغه چې پروګرام ډېر مزیدار د پروګرام تعریف کړي هغه تاسو خپل خبر جاری ساتل چې داس فیل زموږ د دې خلکو لپاره ډېر زیات خره بالکل خره زیات دا کی نستای دی او مطلب تاګ رته پکې نشته دی صحیح دی او ان کیس کته ته ګورنمنت جاب نشي ملوه خپل کیریئر کې مطلب د سي ډیر څه کولای شي چې لپاره ته د څو ته تللی ضرورت نشته دی صحیح دی غو ان شاء الله تاسو سره پروګرام کې مخکې شریکو خجي تاسو کوم ټیک دی جی ټیک ده عرفان صاحب د کور یا د تاسو د محلې د خلکو رویه څنګه د تاسو سره مطلب هغه تاسو سره چې تاسو وګورئ چې یعنی زما تعلیم نه ویني دی به تاسو سره څنګه رویه ساتله او چې تاسو چې تعلیم د رڼا نه مستفید دي اوس څه غواړئ چې تاسو سره لاهي رویه څنګه ده یقینا کچېره مو تعلیم نه کړي زه خپل کلی وطن مشرق کې یو نن د کوم حیثیت مو ته ملاو شه دی دا غشي مو ته نو ولې څه زب مطلب یو ډیپندنت وم خلکو باندې صحیح او یکی اوس کوم حالات دي مو سره کلی وطن کې یعنی مطلب کا چوک یو نیم کار شروع کوي یا مطلب چوک بزنس کې مو سره مشوره کوي مطلب د څنګه یو کوم سره هر یو کور ولا کوم مسلې یا کی مسره کوئی مشوره کوي ول د دې واجنه تعلیم د واجنه متداغه مکمل او شول او چې تعلیم نه زبوس نن دی حالات کې نو مطلب عرفان ورو چې تاسو داسې ماشاءالله یو غټه اداره کې سبق ویلې مشهور اداره کې سبق ویلې هر چا د ارمانی چې دغه ادارې تراشي دا راته وایي چې په دې تعلیمي سفر خو تاسو مکمل شو جی بالکل تاسو دا انساني بدن کې چې کوم معذورتیا وي تاسو دې ته کم نظر ګوري او البته خو چې ډېر سیمینارونه ورکشاپونه مو خپل ماټین کړی دي او راځو تاسو دې معذورتیا ته بس د دې تعریف تاسو څنګه کوي زه خدا وایم چې انسان هغه معذور نه دی چې هغه یا خپل معذور وي یا لاس معذور وي یا بدن کې څه بل حصہ معذور وي انسان هغه معذور دی چې ذهني تور باندې معذور وي ان مطلب هغه انسان هغه معذور دی چې هغه مطلب بل ته نوست خپل کار نه کوي هغه انسان مزور دي څنګه مشرقي بل ته نقصان رسي هغه کسان چې هغه جسماني تور باندې مزور دي او دې سوچو کې چې مزور یم زه نیم کار نشم کوي چې نظر مزور غني یعنی انسان مزور نه دی انسان ذهن څو پرې مزور دی کنه هغه مزور دی کله انسان ذهن لري مزور هغه انسان و پرې مزور نه دی ټیک دی صحیح ده تاسو وایئ چې دا معذورتیا چې کوم ده نو دا زموږ په ذهنونو کې په سوچ او په فکر کې دي نه علاوه بل زما یو سوال د ماحول د رکاوټونو متعلق یو کامر په لاین باندې ګورو چې څوک دی سوال غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی رور څوک د کوم ځای نه جلال رضوی سری بین شاو خجی که تاسو د خپل ریډیو د والیوم لږ سلو کړو आवाज به مو صحیح راځي یو صحیح شو جی ډیر مننه بلال نوم دې تاسو بلال اورګزی د سری بیان خجی په خیر علي جی تاسو پروګرام کې هر کله وي بلال صاحب
ډېره مننه الله مې عزتمن کړی او ستاسو مېلمه ته هم سلام کوم خجي وعلیکم السلام چون چې زه خپل هم دې بل یم خجي جی او تاسو په دومره ښه پروګرام باندې خجي ډېره شکریا کوم تاسو ډېره مهرباني مننه جی شکریا او تاسو موږ ته دا مو وایي چې پروګرام تاسو کله نه اورئ او پروګرام کې سم خوښ دی یا دا پروګرام موږ نور څنګه ښه کولی شو بالکل بس تاسو دغه ستاران راولای نو دا زموږ لپاره د فخر خبره ده او د عزت خبره ده مهرباني شکریا جی او د مېلمه ته په دومره کامیابۍ باندې زه سپیشل سلوټ کوم خجي مهرباني شکریا زه ډېره مننه او موږ خپل هم لیسیبل یو تعلیم کوو صحیح دی جی ماشاءالله ټیک دی جی روزان یو جهان مننه جی شکریا جی دا بلال اورغزی د سوري زی پایان نه یا مننه او یقینا چې زموږ د پروګرام ریحان ګل مقصد دا دی چې موږ داسې خلکو ته پیغام ورکو چې هغوی په کورونو کې ناستي لرې پرتو علاقو کې ناستي او چې ما تاسو ته ویل چې دا ماحول رکاوټونه ستاسو خیال نه دی چې دا انسان معذوره کوي کله که یو بلډینګ کې زموږ لپاره سهولیات نه وي یعنې هلته واشروم داسې اسانتیا سره نه وي چې هغه زموږ استعمالولو قابل نه وي یا هلته موږ ته پوړی وي او ریمپ نه وي یا نور داسې ځایونه ستاسو دې باره کې ستاسو څه نظر دی یقینا دا خو ډېر غټ مشکل دی خاص کری مو تعلیمی ادارې چې کومې دي مطلوب سبق مطلب کومې تعلیمي ادارې کې ویل دي مو د سي ایوای درانه لیدلی چې هغه مزور لپاره اکسسیبل یعنی دا غټه مسله ده او دا تاسو ډیره خبره او دا ډیر غټ رکوټ پیډو کې انسان ته او په کار دی چې لکه مطلب مو ټول سبق ویل دي مو ټول کلسونه سیکنډ فلور باندې بخستو چې په اورې باندې ختم نه مو په ډیر مشکل او کله چې مطلب د کې ریمس لګیدل نه زموږ ته دا مشکلات دي نو صحیح دی جی ریحان ګل یو کالر په لاین باندې ګورچ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر خیر دی جی څوک ورته کم زینه زه دې خبرې کوم باجوړ ابد د باجوړ نه خجی تاسو دی وخت باجوړ کې څنګه پروګرام اورئ تاسو دې ساس پروګرام باجوړ کو خډیر مننه تاسو ته هر کله وی پروګرام کې جی زه خپل هم د سیویل خجی او پېښور یونیورسيټي مې ډبل ماستر کړی ماشاءالله خجی ماشاءالله او مدرسې سبق هم شکر دی خجی نو زما جی مطالبه حکومت خجی وای جی اوس په دې باجوړ کې او په دې فاټا کې چې کوم پوسټونه راغلي دي ایجوکیشن کې په دې کې ډیسیبل 2% کوټا وا خجی نو په دې کې جی باجوړ لپاره 300 نه تر پاسه پوسټونه غني دي خجی پاره کې اوس دی موږ نه صرف درې کسان دي خجی چې په دې باندې پوسټونه کې موږ سره نه جوړیږي دا واغ کنه جی خجی نو دې خروج په کوم مخکې مطلب مخکې ډېر پوسټونه داسې راغلي چې 20 او 21 خجی په دې کې نه جوړیږي نو هغه شان لیست هم روان دي خجی او بل دا چې یو په دې باجوړ کې چې کوم نه بعض خلک ډیسیبل نه یو هی ته معمولی مسله وي دا نظر له خل شانتي وي کنه جی خجی ډیسیبل سرټیفیکیټ جوړ کړی یا 4 نوټ کې لګ پرتي هم ډیسیبل سرټیفیکیټ جوړ کړی دا خلک زمونږه هغه حق چې کوم دی غځای کوي صحیح موږ تر اوسه تقریبا 20-25 کسان راغلي وو او په یو پورت په ټیټي خجی مجھے باندې کې زیات تر روغ کسان راغلي معمولی شان مسله بچاته یا نه صحیح دی دا ډیسیبل سرټیفیکیټ جوړېدو باندې چې یو د حکومت سم نظر واچي چې دا حقدار ته جوړ بالکل جی بالکل او یو چې دا 2% کوټه ډېر زیاته کم ده خجی خصوصا په فاټه کې خو حالات داسې خراب وو صحیح دی چې بعضې خلک د هغې اورېدي ول شوي دي کومه فاټه لپاره د 5% ورکړي صحیح دی جی بالکل مننه نور څه تاسو پروګرام ډېر مزیدار دی ډېر مننه جی جهان مننه شکریہ تاسو ادا کوم مهرباني ورجانا ډېر مننه شکریہ جی موږ تاسو شکریہ ادا کوم تاسو خپل پروګرام دی ریحان ګل دا عبد الله د باجوړنا د سګلیو کې حکومت چې کوم خبره کوي تاسو خبره طرف ته بالکل راځو او دی واقعي چې دا خبره کوي چې یو بنده ته معمولی هونته لګ ډیر کمې وي یا مطلب د لاس وګوتی نه وي دا خبره صحیح ده نو دا خلک که وګورئ په یونیورسيټي لیول باندې لکه څنګه چې اوس پېښور یونیورسيټي دي ته پته وي چې دا رولز دي چې لکه وی په پهله مطلب د بنده یو فیکلټي نه چې وی ډیسابیلیټي ګوري کنه
نو دا ویلم پکار دي چې په دې باندې لږ نظر واچي صحیح دی. چې د نور خلکو حق تلفي نه کیږي. بالکل همدغه ما هم ویل غوښتل چې موږ له خو یو بحیثیت انسان او مسلمان او بیا پښتون موږ دا پکار دي چې موږ نه دي پکار چې موږ داسې غرضونو لپاره ډیسیبلیټي سرټیفیکیټ جوړ کړو چې موږ یو معذور انسان حق او نوکرۍ لپاره صرف نو دا خو ډیره د شرم خبره ده. او بیا عرفان علي نه تاسو کو چې دې سوال غواړي د دې متعلق یقینا دا یو غټ ایشو دی خجی او خلکو کې څه مطلب کوم کسان ډیسیبل نه دي هغه ځان د لپاره ډیسیبل سرټیفیکیټ جوړ کړي خجی د جاب لپاره. خجی زه ګورنمنت ته دا ریکوست کوم چې تاسو کله ډیسیبل پوسټ یو کاست ته ورکوي هغه نمخ کې دغه فزیکل معاینه کوي چې دا کس ډیسیبل دی کنه دی. خجی یعنی ډیسیبلټی بیس باندې خپل مارس ورکوي. صحیح دی. دا به ډیره خوي ګورنمنت لپاره تاسو چې دا کیټګورایز شي چې لکه کم انسان زیات ډیسیبل دی دا هغه زیاتې نمبر چې کم ډیسیبل دی دا هغه کم نمبر بالکل. او بیا په کې داسې یو کیټګوري جوړ شي چې کم معمولی ډیسیبلیټي چې هغه دغه پر روزمره ژوندۍ کې رکاوټ نه جوړیږي چې نو خو د سره ورو ویل کنه بالکل چې یو ګوت معمولی یا یو بند یا معمولی خپه کې معمولی شان چې ته په ګولې لګیدل یا اکسیډنټ کې معمولی خپه کېږي پاتې شوی دا بس هغه سرټیفیکیټ جوړ دا به دې خيوزي او بالکل د سرټیفیکیټ ایشو کوم دی لکه کوم یو کاست سرټیفیکیټ ته وخی هغه کاس بیا ځان سره وخت دی دا خبره نه دی هغه د لپاره په کار دي چې فزیکل معاینه کیږي آیا دا ډیسیبل دی کنه دی. صحیح دی. که ډیسیبل وي خو ته سیټ ورکې که ډیسیبل نه وي نو سیټ ده نه ورکې. صحیح دی جی بالکل بالکل جی. او بل هغه یو بل اهم خبره طرف ته اشاره وکړه 2% کوټې طرف ته اشاره وکړه. نو زه دا وایم چې 2% کوټه خو دې لپاره نه ده چې ګینه یاره کله په یو محکمه کې پوره سیټونه راوځي یعنی 50 نو بیا به موږ وایو چې ګینه یاره اوس په یو تن یا دوه تنه خلی رهنه ګل صحیح خبره اډینس کې چې کوم خبره لیکلې ده 2% متعلق نو هغه کې صرف دونه ده جی چې په کم اسټابلیشمنت کې په کم اسټابلیشمنت کې داسې 49 تنان ویلو 50 ما ډیسیبل وي دا بلی چې ګنده په 50 پیسې دغه کوي برتی کوي نو بیا به د دوی دغه بیاغینه د دې مطلب دا چې ګنی یعنی داسې نه چې ګنی کله سټونه راوځي نو اغینه پس بیا دوی وایي چې ګنی موږ 50 تنان چې په یو ځای برتی کوي نو اله به موږ وایو چې ګنی دا دې کې به موږ ډیسیبل برتی کوو دا څه ده کنه بلکې دا چې کم سیټونه آلریډي دي نو په هغه سیټونو باندې دا کوټه اپلای کیږي. صحیح کار دا ده چې هر محکمې واکداران دي د خپل ضرورت مطابق کدوی ته ټلیفون اپریټر پکار دی یا دوی ته ډرایینګ ماستر پکار دی یا دوی ته حافظ قرآن پکار دی نو پکار دا چې دوی اول ډیسیبل تنان برتی کی او په دې باندې سونه دي ته شارټ فال وای چې سونه سیټونه په دې باندې ډیو دي ځکه چې 1981 اډیننس مطابق دا 1% او 1998 کې دا 2% او اوس خو زموږ صوبایي حکومت دا 4% کړی دا بالکل دې کې چې هغه نوټیفیکیشن هم جاری شي. نو یو موږ په دې پروګرام په توسط سره دا پیغام ریحانه ګل بالکل ورکوي چې بای تاسو کلم د امو چې 50 سلام به برتی کو یا بسل برتی کو هغه کې بدوالو د دې مطلب دا نه د اډیننس او د کوټې د امپلیمنټیشن مطلب دا دی چې په یو محکمه کې آلریډي سونه تنان کار کوي نو هغه کې بیا دومره تنان وی او په کار چې هغه دی لپاره سیټونه راو باسي او هغه حساب سره بیا دغه صحیح دی جی جی بالکل. عرفان صاحب دا کوي چې تاسو خو اکیډمي چلوي مطلب دام تاسو یو ډیر زبردست کارنامه ده او د دې نه علاوه تاسو په بانک کې جاب هم کوي نو د دې نه علاوه څه هابیز شته څه مشاغل مو شته دي؟ دین علاوه زه خپل لکه کله زه بوک ریډینګ کوم او نیوز واچ مطلب نیوز واورم او سوشل میډیا استعمالوم دا فری ټایم کې دا شي کوم. صحیح دی. سوشل میډیا په بهانه کې څه کردار ادا کوي چې زموږ د ډیسیبل خلکو اویرنس متعلق چې تاسو سافټویر انجینیرینګ سره ایگزیکټلی لکه نن سبا صوره تاسو کوسوي الکترونیک میډیا نه زیات تاسو کوم دی هغه سوشل میډیا استعمالي. صحیح دی. لکه کوم پروګرام دا سره روان دی خاصه که هر یو اداره سوشل میډیا باندې د سی مطلب یو اویرنس پروګرام چې نه ډیسیبل د پر ډیر زیات اخر یو درته کوي. ٹھیک ده جی. ریحانه ګل دا مرګره چې کوم دی نو د کورمه دی او
پروګرام کې وخت شي د موسیقۍ نو بالکل جی ضرور تاسو ضرور یو سندره ورته نه پیش کوئ چې هغې کې د بالکل کور ورته مې ډالۍ کوو حاجي او سندره انشاءالله تاسو ته ټولو اورېدونکو ته ډالۍ کوو جی کله موږ اردو کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو پروګرام مشالونه دا وخت تاسو اورئ د اف ام 92.2 پېښور نه بالکل نیغ په نیغه سندره تاسو اورئ دا نری باران دی پس په لوړې وروینه چونکې موږ سره د ملګرو د کور مې ناست دی نو دې لپاره موږ ته د کور مې دا سندره یو تاریخي سندره ورته موږ نشر کړه د کور مې څه مشهور دي عرفان علي د کور مې خو یو چول ډیر مشهور دی او یو ممپلی ډیر مشهور دی ممپلی مشهور دی دواړه داسې شیزونه دي چې په پاکستان کې ډیر خلک خوښوي او سړی وایي چې بس خوری مې که نه بالکل جی صحیح ده جي یو کالر زموږ سره په لاین باندې چې څوک دی او څه ویل غواړي السلام علیکم ښه جي سوري دغه کالر کټ شو عرفان عموما خلک دا وایي که نه چې یاره ما ته لږه ډېره معذورتیا راپېښه شوه بس ما ته ماحول داسې دی ما مور پلار نه پرېږدي
زه غریب یم ما ته د سبق حاصلولو موقع نه میلاوېده نو به زه ځکه داسې شاته پاتې شوم دا ټول دا عذر پیش کوي نو آیا دې متعلق تاسو څه وایئ چې دا عذر پیش کول صحیح دي او آیا د هر چا عذر قبول پکار دي که نه موږ مخې ته راتګ پکار دی حالات څومره دي مشکل وي اساني ځای نشته دي زندګۍ کې هر انسان ته څه نه څه مشکلات وي لکه انسان ته پکار دی چې کوم مین مقصد دی هغه باندې فوکس وکړي هغه ځان ته مطلب اول پریورټي کې دی لکه فور ایگزامپل ځنه خلک یې څه مطلب زه مزدور وم ځکه دا کار ما نه وکړو صحیح دی د واجب مو زده پاتې شو نو دا انسان ته هسې لکه انسان مخکې زندګۍ کې تکلیف پیدا کوي پکار دی چې انسان حالاتو سره مقابله وکړي صحیح دی او خپل ځان یو خط ته ورسوي صحیح دی یو کالر دی په لاین باندې ګوري چې څوک دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی رور څوک د کوم ځای سوري د کال ډراپ شو عرفان دا راته وایي چې مستقبل کې په سافټویر انجینرینګ کې د دې معذورتیا سره مخ خلکو دپاره څه ډیولپمنټ کول غواړي یعنی څه ارادې لري مستقبل کې چې دا کار به کوم چې په دې سره معذورتیا سره مخ کم خلک چې دا پرمختګ وکړي یقینا دا ډېر ښه خبره تاسو وکړه ما خپله کوشش دا دی چې زه یو داسې ډیوایس تیار کوم خاص کر هغه ډیسیبل د لپاره چې څوک قتل نشي کولای بالکل جی هغه داسې چې لکه مثلا یو نابینا کس هغه په لار ځي هغه د لپاره یو داسې هډل راغو یو مطلب یو ابجیکټ راغو چې هغه د لپاره مطلب مشکل دی تا هغه ته پکار دی یو وایس یا څه کار سره ته مطلب د اطلاع ملو چې زدي ته تمازه د لپاره خطرناک دی او الودل د لپاره مطلب لکه لویږي صحیح دی د سیګورډ یو څه هغه دي ته مطلب هغه شی څه کوي صحیح ټیک کوي او دې ته مطلب دا پته لګي چې کوم مو د لپاره مشکل پیدا شي نه صحیح نو دې کې تاسو پرمختګ کړی لګي څه کوشش کې او څه د خیال لږه لګه کامیابی و تر لاسه دي کې څه نه څه حدا پورې مو کار کړی دی او ان شاء الله نه لګیا ان شاء الله کامیابی به ملو شي ان شاء الله دې کې چې په الله په کامیابی در کې ځکه چې دا وستا کامیابی نه وي دا زموږ ټولو کامیابی ده بالکل داسې یو خواهش یا ارمان تاسو غنای چې تاسو د دې معذورتیا په وجه باندې نیمګړی پاتې شي یو سر ته رسیدلی ایگزیکټلی لکه زه خپل د کرکټ ډیر زیات شوقي یم د کرکټ مې ډیر زیات خو مخکې څه زوړ کې ما کرکټ کولو او اوس نه شم کولای دا خو هیڅ کوم کچېری زه خو ما کرکټ کولو صحیح دی بالکل جی غزل مومن مو یاد کړی او ریحانه ګل وی پروګرام به مزیدار دی ډیر مننه زبیر خان وی سلامونه او تاسو پروګرام ډیر مزیدار دی ډیر مننه شکریا خجی اوس چې وخت زموږ د پروګرامونو په ختمېدو دی بالکل نو غواړو چې تاسو اخري پیغام ورکړئ هغه خلکو ته چې کوم معذورتیا سره مخ دي هغې مشرانو ته د هغې مور پلار ته څه ویل غواړئ تاسو جی بالکل یقینا هغه خلک چې کوم معذورتیا سره مخامخ دي هغوی فرست اف اول فرست پیغام هم هغوی والدین چې هغه والدین ته پکار دي چې کوم بچي هغوی معذور وي هغوی فول سپورټ کړي هغه که غواړي چې سبق حاصل کوم چاهي خپل شهر نه او بل شهر ته غواړي هغه سره کوټ بیخ نه کړي هر قسم مشکلات کې هغوی هیلپ وکړي او بیا هغه معذور خلک چې هغه دا سوچ کوي چې زه معذور یم مو دپاره کار کول نه دي په کار زه نشم کولی که نه نو هغوی ته په کار دی چې کور کې نستینه په کار دا دی چې هغه ته په کار دی هغوی اوسي خپل ځان دپاره او خپل مشرې دپاره څه کولی کوشش وکړي اول د خپل ځان کامیاب کړي او کله خپله کامیاب شي هغه نه بعد خپل مشرې دپاره کار وکړي او دا به د مزدور دپاره مطلب خپله ښه وي او بل مشرې دپاره به سره ډېره مننه شکریه ریحانه ګل اوس به اجازه غواړو جی بالکل عرفاني صاحب پروګرام ته راتګ ډېره مننه دا جی د نن ورځې پروګرام مشالونه او مشالونه کې تاسو د عرفان صاحب خبرې ورته واورئ امید لرو چې خبرې به مو دي خوښې شوې وي او پروګرام به هم تاسو انجوای کړی وي نو که انشاءالله جون وفا وکړه بیا به یو بل پروګرام سره به حاضري کړو هم په دې چینل هم په دې ورځ باندې انشاءالله نو خپلې قرباني ریحانه ګل له ورکړئ اجازت د لوی الله په امان جی بالکل قدرمنو اردوونکو احسان دا دوزی هم تاسو نه اجازت غواړي نن موږ سره پروګرام کې تکنیکی مرستیالو عباسین خان مومن او دا پروګرام تاسو لپاره وړاندې کوي پروډوسر هارون خان دوزی ان شاء الله که جمعه فوقان او مشالو پروګرام سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو د لوی الله په امان
الله.